السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، هیله کوم چې راته روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې مې یو ښایسته غوندې طریقه درته راوړې ده چې په دې ویډیو کې به یو ښکلې طریقه تاسو ته وښیم. بعضې ملګرو د موبایل سټوریج فل شوی وي، دوی نشي کولی چې پلی سټور څخه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. کله چې دوی پلی سټور څخه کوم اپلیکیشن ډاونلوډوي، د دې ډاونلوډ لپاره دوی څخه اضافي سټوریج غواړي، تر څو هغه چې ډاونلوډ کړي. مثلا دا گیم دی، زه دا اوس ډاونلوډوم. کله چې دا ډاونلوډوي نو دوی ته دا میسیج ورکوي چې تاسو باید اضافي سټوریج په خپل موبایل کې سټوریج فل شوی دی، ځینې اپلیکیشنان باید یا ویډیوګانې له منځه یوسئ تر څو تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. نو د دې ډاونلوډ کولو لپاره یو اسانه څومره اپلیکیشن چې کوم ټیک مارک شوي دي، کله چې دغه ټول ټیک مارکونه زه یو ټیک مارک لرې کړم، ګورئ او ټیک مارک سایز زیاتېږي. زموږ د موبایل کې باید 312 MB سټوریج ته ضرورت دی تر څو موږ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شو. که چیرې نو موږ د ډاونلوډ کنټینیو کار نه کوي. دې لپاره که یو اپلیکیشن یو کم اندازه ضرورت و، بیا به هم تاسو ته سلیکټ کوئ. اوس دا ټول زه سلیکټ کوم. کله چې په کنټینیو باندې کلیک وکړم نو کنټینیو دا اپلیکیشن به ټول له منځه دا اپلیکیشنان به ټول له منځه لاړ شي او پر ځای به یو اپلیکیشن موږ ته ډاونلوډ شي. د دې لپاره چې نه مو دا اپلیکیشن له منځه تللی وي او هم مو اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي. یو طریقه درته ښیم، په طریقه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره همدا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ، د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ، بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. نو تاسو به راشئ موبایل ته، چې په موبایل کې هر ډول نیټ براوزر استعمالوئ، که کروم براوزر استعمالوئ، هر ډول انټرنیټ براوزر، مثلا دا انټرنیټ براوزر دی، زه دا استعمالوم. په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به ولیکئ google.com. کله چې دلته google.com ولیکئ انتظار به شئ. اوس دلته به کوم گیم چې تاسو غواړئ، زه لیکم چې کرکټ. گیم او دلته به ورسره ولیکئ APK باید ورسره ولیکئ. نو کوم گیم د پاسنی چې دی دغه ټول د پلی سټور څخه ډاونلوډیږي. دلته به ګورئ کوم یو APK چې وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. مثلا کرکټ چمپاین لوګو فور انډرایډ APK ډاونلوډ، دې باندې زه کلیک کوم. نو اوس چې زه چې یوازې په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم، دا ډاونلوډ به ماته شروع شي. کله چې دا ډاونلوډ شروع شي او پای ته ورسیږي، دلته ډاونلوډ ولیکي، بیا به تاسو راشئ دې فولډر ته او دلته به ډاونلوډ ته راشئ. کله چې ډاونلوډ ته راشئ او دلته ګوره دا اپلیکیشن ما په همدې طریقه APK ډاونلوډ کړی دی. تاسو بیا یوازې دې باندې کلیک وکړئ او انسټال به یې کړئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته کوم ډول اپلیکیشن چې نه ډاونلوډیږي، هغه ستاسو موبایل سټوریج فل شوی وي APK ډاونلوډ کړئ. کله چې پلی سټور نه تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډوئ، هغه یوازې د هغه ځای انسټالیږي. کله چې هغه اپلیکیشن تاسو ان انسټال کړئ، تاسو سره نه پاتې کیږي. خو د APK ګټه دا ده، APK ګټه دا ده کله چې تاسو د موبایل د پلی سټور څخه کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کو، هغه اپلیکیشن APK تاسو سره انسټال کړی وي، ان انسټال کړئ، بیا نه غواړئ بیا انسټال کړئ، هر وخت انسټال کولی ان انسټال کولی شئ. تاسو سره خپل تیار مخکې له مخکې فایل موجود وي او ډیلیټ کیږي نه. خو کله چې پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، فایل نه پاتې کیږي چې باید ډیلیټ کړئ. نو دا طریقه هم تاسو سره راوړم. هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ او که نورې پوښتنې لرئ کومنټ وکړئ. په خیر کې زموږ چینل هم د سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن ووهئ.